السلام علیکم. او نن د اپریل 2 تاریخ دی او زمونږ یو 11مه روژه ده. په دې 11مه روژه باندې زه تاسو ته دا یو د مزې خبره کوم چې زمونږ کور ته دا د بجلی چلیدونکی موټر راغی. دغه دی لږ اخیستی دی او دغه دی په کورنۍ کې دا لکه اوله موټر د الکتریک کار چې څه ته وایي چې دا راغی او دا زه تاسو ته ښیم چې په دې کې څه دي. زه اول بسم الله کوم په دې کې کښېنم پوه شوې. نو دا دغه دی الکتریک کار دی دا ته د دې څه نوم دی؟ کیا دی او دا کې زه کښېناستم. د مزې خبره دا چې زه دغه سړی هم په دې خپلو دغو کې چې زه ډرایور نه یم چې چلولی نه شم، هسې د شو شا دپاره پکې کښېناستم دوی چلی زه پکې صرف سفر کوم. نو دا زما الکتریک کار دی او په دې کې چې کوم دی نو داسې په هغه ټکنیکل هغه باندې زه نه پوهېږم. دا به بیا دی ما ته ښایي او زه به درته وایم چې په دې کې د نور چې کوم دا دی مکینیکل سیټ اپ دی یا څه چلول دی هغې باندې به دی ما ته ایکسپلین کوي او زه به د ده نه تپوسونه کوم او دی به ما ته ښایي او دی چې کوم دی نو دا د ده نو اوس تاسو ته بیا وروسته وایم. ښه ځه کښېنه زویه ورشه هلته دا ما ته دا ووایي چې دې کې ګیر کم یو دی، دې کې چې کوم دی نو دغه څنګه دی، دې کې فیول څه استعمالېږي دا ما ته دغه ته وایه. دا له خو دغه دی دا ښه دا ګیر سټیک دی ښه او دا سیګنل دپاره دی ښه دا وایپر دی ښه دا سټیرینګ ویل دی دا ډیشبورډ ده او هغه د ریډیو وغیره دپاره ده ښه. او په دې کې چې کوم دی چې ته ګیر بدلې نو په دغه ځای نه بدلې دغه ځای نه بدلې دا اوس چې کله دا ډي لیکلی چې بس ډي ته واړوئ چې بیا به شروع شي. ښه چې ډي ته واړی ښه چې کله ودرېږي بس هغه هلته ان لیکلی ان کې ودرېولی شئ ښه یا دا مینس بټن وایي چې دا په پارک شي ښه پارک په شي ښه دا چې کوم دی نو په دغه شي او دا چې کوم دی نو بس بجلی د دې دغه څه شی دی چې لکه دا ایز کمپیر ټو ادر د نورو کوم فیولز چې دي چې پیټرول دي یا دغه دي د هغې په مقابله کې د دې د بجلی خرچه څومره ده؟ د بجلی خرچه دونه زیاته نه ده کمه ده د هغوی په اختیار ښه او وہ خو مایل رینج لا کم دی ښه مایل رینج کم دی کم دی وہ خالی کې چې تاسو پورا فیل واچئ پورا ټنک جو هغه 500-600 مایل درکوي ښه په ګاډي باندې ډیپینډ کوي ښه او دا د دې رینج دا 285 ښه پای چې دا پورا بالکل لوډ کې بجلی پکې واچي دا 285 مایلز ورکوي او دا نور چې کوم دی تقریبا 500 ورکوي. ښه 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 او په دې کې سیټونه څه دي دا دي دا چې کوم دی د دې شاته دغه دی او دا د دې دا دغه نور چې کوم دی نو د دې دا ما چې زه تاسو ته نن خپل الکتریک کار وښیم چې الکتریک کار څنګه دی. دا زموږ چې کوم دی نو دا ما پر یو دا یو کس دی چې دا الکتریک کار اخیستی دی چلوي او دغه کوي. ما چې تاسو ته دا وښیم چې یاره زموږ الکتریک کار څنګه دی پوه شوې او دا څنګه ځي دا به چې کوم دی نو دی اوس لکوټي پکې ما پکې دغه کې زه به چې کوم دی نو په دې کې دا کوم بیا دې مومنټ تاسو ته ښیم چې هغه څنګه دی. دا د دې د فرنټ زه تاسو ته ښیم چې دا د دې لوک دا دی داسې دا مزدار ډېر زیات ښکلی ما ډېر خوښ شوم دا توپه ده. بهرحال ژوند حالاتي ده هر څنګه راځي پوه شوې داسې چېرته مشکل حالات دي په هغې کې هم زما په خیال چې انسان له دې پریشانه کېدل پکار وکړو داسې څه لکوټې ده خوشحاله یا د هغه لکه داسې ورته وایي چې ستا په ژوند کې څه اسانتیا راغله یا دغه راغله نو په دغې باندې چې کوم دی بیا داسې هغه مغروره کېدل نه دي پکار او فخر نه دي کول پکار او ځان داسې د بل نه مختلف نه دي ګڼل پکار. څنګه چې زموږ په سوسایټۍ کې دا بیمارۍ دي نو زه ځکه بیانوم نو دغه یو دغه چې کوم دی چې دا په دې باندې دغه دا د قدرت مهرباني په چا څنګه نن په ما سبا په تا بل ورځ په بل په دا مختلف امتحانات دي په دې باندې چې کوم دی نو چې زه تاسو ته دا وښیم چې دا په بجلی چلیدونکی موټر څنګه دی نو دا زمونږ دی او الحمدلله دا زه په دې باندې اوس زه د دې دغه تاسو ته ښیم چې یاره دا د دې دغه دی دا د دې بیک دی ډیګی چې ورته وایي او دا چې کوم دی نو خدر دی دغه دی دا په دې کې د تیل اچولو شی دی مطلب چې چارجر دی ښه او دا چارج کوي کوم ځای په کور کې ستا د نظام شته؟ کور کې هم انتظام شته کور کې ټایم ولي ښه دا روډونه لګېدلي که نه سیټونه لګېدلي دي ښه او په هغې کې بس ورکوي د دې کم سر په دغه کې ورکوي او کم په موټر کې دا سر په دغه کې ځي په څه کې
په چارجر کې دي ها هغه سره په موټر کې ها دا سره په موټر کې دی ها دا سره د دې دا د په موټر کې او دغه چې دا په موټر کې ورننه باسي دا په کوم ځای کې ورګي دا مخ کې او دغه چې کوم دی په دغه چارجر کې خو دې شي او دا په دا ردی دا کې دا ورکې دی او بیا پکې تیره چولې زمانه ترقي کوي یو وخت دې شي راشي چې بیا د نور پر رڼا باندې چې کوم دی نو ګاډي چلیږي او دا هر څه بدل شي زمانه لکه روانه ده پوه شو او دا زه په دې کې کېنم دا مې ډرایور کېناستو او دلته به چې کوم دی نو یاره زه به ګورم چې دی دا په دې کې دا او دلته په لندن کې به دې کار کې چې کدا بیلټ ته ونه تړو دا ځان ته نه کو دلته نو ورو څونه جرمانه ده د 65 پونډ ها 65 پونډ 65 پونډ جرمانه پاکه وخت باندې 65 لا بیا په دا څه ډیجیټل دی دا ډیجیټل دی دا چې کوم نه په دې کې دا پکې څه دي یا دا روډ خیو دغه خیو دا ارسه خیا ای شاباش دا وګوره دا لاندې دا روډ خې دلته پکې دا په سکرین باندې چیرې پتا پسې ګاډي کوم روان دي مخې ته کوم ګاډي روان دي دا چې کوم دی پکې دا دی نو زه نن په الکتریک کار کې لکوټې پیازادوم دا د الکتریک کار دا د مازو کار دی او په دې کې زه چکر وهم ګورئ وته او دا د دې دغه دی او دا پکې زه یم پوه شوې بوډا ګاډي بالکل आवाज نشته دی بالکل لکه نشته دغه ډېر د سموتلی چلیږي په قلاره په دغه من ډېر مزدار ما چې په تاسو باندې د الکتریک کار دغه وکم څه ودا شو دا نن زه تاسو باندې د دې دغه خبره الکتریک کار څه دی دا څنګه او د دې دغه سي دا د زنه خپل دا بجلی موټر کې چې موټر بجلی موټر څنګه د خو ما تاریخ ته ماته معلوم نه دی چې لا ول دا کله ایجاد شوی دی لا ول چا دا کړي او چا استعمال کړي دغه نه خو زموږ کور د خو په دې روزي په بابرکت میاشتې راغی نو ما د پاره د نن تاریخ ته چې ما په خپل قدم کې خو ما چې تاسو سره په دې کې چې کوم دی نو خوشاله کې شریک کوم دا د روزي اولنې دغه لس ورځې تېرې شو لا اولنې عشره نن دویمه عشره شروع شوه او په دې کې زه تاسو ته ښیم زه د بجلی موټر تاسو ته دا دغه دی دا ډېر داسې نن دې تاروز د خو بیا همدومره رش دی چې څه یې وایم دا په دې کې ډېر څیزونه دي خو زه پرې نه پوهېږم او د دومره مسؤلونو تپوسونه کوم خو دغه دی خو په دې کې هغه څه لانجې منجې دې څه نشته زما خیال دی هغه اټومیټیک دی دا ګیر میري دا تا بدلول نه دي ها هغه دلته هغه دغه شانتې به ولاړ و هغه سوټی شانتې هغه چې کوم دی نو په دې کې نشته هغه دغه دی بالکل هغه لکه بس همدغه په اټومیټیک چې کوم دی نو دغه کېږي بندېږي را بندېږي دغه کېږي نو دا د الکتریک کار چې دی ما چې زه تاسو ته وښیم چې یاره زمونږ کور ته راغلی دی الحمدلله دا د روژې د میاشتې زمونږ دا یو دغه محسوس کړو چینج محسوس کړو ما چې تاسو سره هم شریک هم کم او خبر هم کم ځکه چې دا دغه دی چې یاره امریکن یو دغه دی اتر دی هغه د یوټیوب باندې کتابونه لیکي هغه د سکرټ هغه په هغې کې یو خبره کړې ده هغه به زه تاسو ته دا کوم
هغه چې خپل چې کوم ستا لکه سبسکرایبرز دي یا کوم ستا لسټرز دي هغه ته چې کوم ګټه ما په پښتو کې لفظ راکړی خوږو نو زه دا چې دا خپل خوږو ته دا وخم چې دا موټر دی زما او دا بجلی ده بالکل لکه په دې کې تیل میل نه استعمالېږي تش ته هر څه اټومیټیک دی دغه ډېر مزهدار نو دا ما چې تاسو دا وخم دا دی دا نصیب کې دا کې نور چل دی خو خوشاله یو دغه نصیب کې هر چا پوښ دا ژوند امتحانات د دنیا د سیو دغه ځین دی چې مستقل نه دی کنه خو دا څنګه دی چیرې ما پته نه چې ما پکې څونه سات ته کنه خو هغه سات خوشاله نه ډېر مزداري کې سات سختین هغه بیا د سي چې راشه د قیامت ورځې نه تیری نو دغه سخت نه دی هر سړی خدای ساتي سلامونه